عرض می دا کو چې د منګزار نخا پتندو کې ښکاروي او هغه نخا چې کوم نه روخنۍ د تندیرا اب پار چا خوګ لګيږي. د جماعت متعلق میں بیان شروع دے او کم خلق چې منځونه په جمع ادا کوي داغي رڼای د تندي داغي روخنۍ داغي عزت جاه و جلال هغه دنیا کې ښکاروي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراوی دے دیوئی ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیته کتاسو چرتا منزون کورنو کی کوئی جماعت تا نرازئی لکه دغه سړی چې د جمع نرستو پاتې کیدون کې دی یا شخص معین ته اشاره یا هر کس چې هغه د منځنه پاتې کیږي لترکتم سنت نبیکم خاما خاطاسو بپریخوی د نبی علیہ السلام طریقہ. گوره د ابن مسعود صاحب د قول نم پته لګي چې جمع سنت نبوی دا سنت نبیکم تاسو سنت نبوی پریخی ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کتاسو چری پریده خپل پیغمبر سنتا خاما خوابا تاسی گمراہ شئی دا گمراہی لارستاسو سشیدہ دا خپل پیغمبر دا سنتو پری خودن دی چه سنت مکلا پری خودا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم کتاسو پریده سنت دا پیغمبر خپل تاسو بخاما خوا گمراہ شئی تاسو دا گمراہی دا پارا لار چی خلاسی گی دا سنتو پا پری خودو بانی رازی وہابیانو دا ټول کتابونه کتلی دي هغه ته پته ده چې ډایرک سړی نه گمراه کیږي راځه ولی د مستحباتو نه منکر کا او دا غینه بعد د سنتو نه منکر کا دلته سنت مکا سفر کی جمعین مخ کی سنت مکا دا سنت مکا دا سنت مکا دا سنت تراویح سنت دی دا مکا او دا شانچی کم دنو دا اذان سنت دی دا مکا دا جمعہ کی دعا ځان نه دی نه منی نو عثمان ذو نورین سے ثابت دی اگر کا بعض ورته زوید وای نو لضللتم خاما خابتا سے گمراہ شئی کله خپل پیغمبر سنت مو چرتا پرې خود کچا د وهابیانو سره تعلق زیات وی اول خو مساتای خو چې کوم خلک تعلق او زیات لري غیر ته پوسونه تیو کی هغه تر خبرې پوره وضاحت دی چې دا خلک سنتونه نه کوي سفر او د جمعین مخ کې اسی باندې دا پکور کم دی سنت نه کوي په بل وخت کم سنتونه نه کوي او تاسو په ځانم تجربه کوي زمانه دا سره غلی دا کورونه شیطانانو مراکز ګرځېدلې دي بعضی خلک د سوي چې یاره دلته به جماعت کې نه کوم کور کې به کم یقینا کور کې سنت افضل دي منګم پدې قائل یو خو چې څوک وکړي شي هغه کس چې د دې نه روان شي بیا کور کې سنت نشي کولای هغه نه دا سنت بالکل یې متروک شي او کله چې سنت د انسان نه پاتې کیږي انسان گمراهی طرف رواني. بل روایت کے راضی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لقد هممت ان امر فتيتي فيجمع لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم. جماعت نبی علیہ السلام راغ دزڑے و ارمان صحابہ کرام تخکارک لقد هممت خاما خا پتاقق اوسما قص پزړکیو کا ان امر فتیتی چې دا نوجوانان صحابه کرام تامر کوم راغونډی کم فیجمع لی حزما من حطب پس دوی ما تراغون کی لرګي او پیټي د لرګونا ډېر لرګي ما تروړي ثم اتیا قوم یصلون فی بیوتهم بیا بل روایت کی راضی دلته امام مدرم خلقو تا دی تمنځ کی ثم اتیا رسول اللہ حضرت کے میں قصد کو چھ نوجوانانو تامرکم چھ لرگی راغن کئی ثم آتیا بیاززم قومن یو قوم لرا یسولونا فی بیوتیم چھ آغی کورنو کی منزن کئی جماعت تنرازی حجری جماعتو نگردول لیست بیم علتن چھ سا علت و مرضم پی نشتا علت نشتا اوچ پوچا اوجو کی یا جو کورنو کی منزن کئی رسول اللہ قسم دعوکا فوحرقها علیہم چه دا کور ور باندے اسوزوما قسم اوکا چه دا لرگیرا غنڈوما او نوجوانان زان سرکوما دا سوک چه کور کے منزکی دا کور ور تسوزوما. نبی علیہ السلام دا چا کور سوزولی ندے فعلا دا خبر ثابت ندا
لیکن دا د نبی علیہ السلام یو ارمانو، دا د هغه یو قصدو. تاسو که مشران لیدلیو انځري مناسب یا د هغې نه وړاندې وروستو چې کم نفاذ شریعت والا علماو مشران علما زمونږه نه هغې په نهي المنکر کې زمونږ نه ډېر تکړه وو. هغې به ګرځېدل، چا به چې مونځ نه کو سوال به ورته وکړه، که بیا به نه سمېده اطلاع به یې ورکړه، که د هغې سره سره به یې دا خلاف ورزي وکړه نو هغې به بیا څه کول، نو هغې به کور ورباندې وسوځو. مشرانو ته د دې خبرو پته شته. د مېلمانځانو د سودخورو کورونه چې کوم دی زمونږ مشرانو نیکونو سوځولي دي. زمونږ په ننګرهار کې پچیر حاجي صاحب مبارک زمونږ د والد صاحب ماما و، هغه مشهور پیرو، هغه به دا وظیفه اجرا کوله. او ستاسو د هغې نه وړاندې اډې صاحب مبارک و، او ستاسو په کونړ کې انځري ملا صاحب و، د هغې نه وړاندې سرکاڼو میا صاحب و. دا ټول چې تاسو ګورئ چې هغې نفاذ شریعت کړی دی، هغې سودخورو کورونه سوځولي.